ولس عام ولس چې دغه دا کوشش کوي چې خپل ماشومان چې دغه مدرسو نه لرې وساتي، دغې ته په کوم نظر باندې ګوري؟ الله هم خوشحاله که، جزاکم الله، الله هم دواړه جانه ښایسته که. دا خو ما تاسو ته دې تقریر کې وویمو چې مدرسه دا د یو جماعت نوم دی، تبلیغ دا د یو جماعت نوم دی. داسې قسمه خلک په هر جماعت کې راوتی شي. تاسو لیدلي تبلیغیانو کې، تبلیغي جماعت کې به داسې واقعات راغلي، سکولونو کې راغلي، په هر جامه کې داسې خلک شته. په مدرسو کې د مدرسې په جامه کې ډاکوان شته، داسې درندگان پکې شته لکه دا کوم ظلم چې کړی دی. خو د دې په وجه مدرسه ټارګټ کول، ټول علما ټارګټ کول چې هر کال د پاکستان د وفاق المدارس ریزلټ وکتی شي. واحد پاکستان یو داسې ملک دی چې په ټوله دنیا کې حافظان چې ډیر تیاری پاغي کې پاکستان په اول نمبر دی. نو چې نن په دې یو سانحه سړی د ټولو مدارسو خلاف کوي، د ټولو علماو خلاف کوي، نو دا په ټوله دنیا کې چې پاکستان په حفاظو کې اول نمبر دی، هغه مدح چرته لاړله. او دا دومره بچي چې حافظان تیاریږي هغه چرته لاړل، دا دومره علما چې شفقت کوي هغه چرته لاړل. نو په داسې مسله باندې ټول مدارس، البته چا چې دا کار کړی دی، چا چې کړی دی، باقاعده د هغه نه د انتقام واغستلی شي. ټول مدارس نن د هغې مذمت کوي، وفاق المدارس مذمت کوي، د علاقې علمای مذمت کوي. دی خو یو عام انسان هم داسې نه کوي لکه هغې چې دا کم کار کړی دی. د هغې خو مونږ ټول خلاف یو، مونږ بار بار وایو چې دا څه کړي دغه شان دي ورسره وکړلی شي. خو ټول مدارس بدنامول او مدارسو ته په یو نظر کاته دا واحد داسې مدارس دي چې ما تاسو ته تقریر کې وی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه په نخ کالو کې عمر کې حفظ کړي. دا نن زمونږ سره دا خلق نه مني. زمونږ خپل بونیر کې د یو بناتو مدرسه د زور ته تلو ما یوې ماشوم حفظ کړو، مال رولې کلوي ته امتحان والا هغه ماشوم چې وما چې تاسو کو نو عمر نخ کالو. نو دا څومره د داد خبره ده چې نن د نخو کالو په عمر کې د قرآن حافظه تیارول، دا چا تیاره کړي؟ دا مدارسو نه ده تیاره کړي، دا به یو عالم نه تیاره کړي. کم از کم په دومره خبره باندې ټول مدارس ټارګټ کول او ټول علما، دا بالکل بې انصافي ده. دا که هر څوک کوي دا ښه کار نه کوي او د دې نه دی واوړي. دا دی راغی د مدرسې نه، نو دلته کې موبایل و د وړو سره دغه شو. مونږ خو په دې خبره نه وو پوه چې دا دونه درندګان دي، دونه دغه دي. مونږ خو دا عالمان دي، د عالمان نو په دغه کې مونږ سره او بل زمونږ سره هغه رابطې وي په هغه اخلاق او په هغه دایره کې. مونږ خو لکه د واتساپ د ذریعې ستاسو سره برابر رابطه، سره ثبوتونه شته، هر څه ما سره شته. نو چې څوک دومره دغه لا دومره داسې نمونه کار کړی دی، خو د ټولو خلکو بچي شته، د هر سړي بچي شته. خپله باندې که یو څپېړه نیمه ورکړي، خو چې باري سړی په غوزارو کې نو ځان پرې مړ کوي، پوه شوې. نو بیا داسې خلکو له خپل بادشاه څوک داسې نه ورکوي. خو موږ وی زه دی کېدای شي د دې مدرسې د دغه نه بانه جوړی او بیا بوتلو ورور مې ورسره لاړو. هلته کې په ویډیو کال باندې تاسو بولئ په خپله په ویډیو کال مې ورسره خبرې وکړې. په یاره د دې ویډیو د کار خو چې دی ترې راوتی دی، دا رور مې ترې راوتی دی. دقه تا د مدرسې والا سره په ویډیو کال خبرې وکړې؟ قاریانو سره هم د سره هم د زوی سره هم زما په منځ کې ناستو خبرې وکړې. بس په دغه ټایم کې دا رور زما هی چې کوم شکایت کور کړو شو دی په دې ټایم کې چې زه دروغ وایم. جی جی نو لکه نه ټیک ته جی ما ته وی چې دې هلک له دومره مینه نه تو ورکولی شي، نو له کور کې هېڅوک نشي ورکولی. دا زمونږ بچي دي، دې له به موږ مینه ورکوو او دا زمونږ حق دی، دې له موږ مینه ورکوو. دغه رور مې هم ناست دی. د دې نه تاسو دمه بیا دې ته لاړو، بیا مې دې چېرته دغه نه دی کړی، په دغه باندې تل چیړ میړ نه دی کړی، خو راده سره صرف داسې ویل نه ځمه. بیا ما وی د شک دپاره ما ده ته په 632 باندې میسیج کړی دی، میسیج ما سره پروت دی. په 638 د ماله جواب راکړو چې فرحان ایاز ښه برابر دی، ښه ټیک ټاک دی. هغه په هغه ټایم باندې چې چیړ کړی، چیړو کې تاسو هم دغه کې او موږ هم دغه کې. خو بیا په مدرسه کې هغه ښکلی ماحول چلی، دا چې زه مخامخ ناست یم دغه ما ته مخامخ دي سي. هغه په مدرسه کې که په کور کې شیطاني کې خو دلته نه کوي، نو موږ هغه ته څه نه وایو. او بس بیا د دې نه مخکې ما د سره خبرې هم کړې وې په دغه باندې. هغه میسیجونه د ما سره پراته دي. بهتره د نه اخرنی میسیج دی، د نه بېغمه اوسه فکر مه کوه، موږ یو دلته کې یاره ما سره هغه میسیجونه پراته دي. او دا
2538 د دې زخمی کړو یا به مړو یا به لا نه و. دغه تا چې د چا سره خبرې کولې دا ناظم کم چې ناظم دی که نه عبدالله ناظم دې تا بولو د چې تا ته کوم شکایت کړو چېرې په دې مدرسې کې دا چل کېږي یا دا د دې تاسو انویسټیګیشن کړو؟ زه لاړم زه خو هم دغه تصدیق دپاره لاړم دوی تا ته څه وویل؟ چې زه لاړم ټول ناظم صاحب سره کېناستم ما هغه کس راوغواړه کوم کس چې دا ډیمانډ کړله زما د وراره نه د هغه محتمم راوغوښتو محتمم زوی ول راوغوښتو ما خپل د ورور نه د سره په وټساپ خبرې وکړو د نه علاوه زه مطمئن نه وم ما کېنول ما ستاسو په مدرسه کې دا قسم حالت دی ماشوم دومره ولې تنګ دی چې مدرسې ته نه راځي وجه څه ده نو تو چې قاري صاحب راوغوښتو دې قاري صاحب ما ته وویل دا کوم چې محتمم دی چې زما د په رب د کعبه قسمي چې زما زوی داسې نشي کولی زوی ما ته په قرآن لاس کېښود چې دا سراسر ناروا دي دی دروغ وایي زما وراره ته یې وایي چې دی دروغ وایي ناظم راته ووایي چې دا 100% که ته دغه وکړې دا خبره دروغ ده زه یې مطمئن کړم ماما که تاسو ته د پیس مسله یي که تاسو ته ایکسټرا څه دغه یي خو دله به تکلیف نه ورکوئ ما ته یې ووایي چې دی به تاسو ته به آینده دپاره دومره ښه کې کمپلین د ده نه راسي او د هغې نه پسې پرې ایښي د هغې نه زه چې راوتلی دله به تاسو ښه باقاعده فیس ورکوو لکه موږ خو عام طور لکه اوس هم په معاشره کې دا خبره خلک کوي چې یاره دا په مدرسو داسې لیږي 5000 روپۍ پیس 5000 روپۍ پیس ما د ورکړی دی د نورې به راپسې د 3.5 به د خوراکي د 30 حساب ولي او زما سره د هغې د غم پراته دي او 1500 ستا د زوی غم چې دی د پوره سوات غم دی اس پي صاحب دله راغلی دی ډي پي او صاحب نن چې دی باقاعده پریس ریلیز لس تنه ستا د زوی په کیس کې دا ټایم چې دی پابند سلاسل دي په حوالاتو کې دي تفتیش لا نور هم روان دی 2 تنه اس پي صاحب دا باور درکړه چې انشاءالله زر تر زره نو ته په خپل ځاني د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن یې؟ یاره زه به ترې خامخا مطمئن یم چې زمونږ افسران منډې وهي موږ له راځي زمونږ سره کینی او دغه کوي نو چې موږ د هغو نه نه مطمئنېږو نو د چا نه به مطمئنېږو زمونږ لا اولنی امید چې دی د دوی نه دی د سوات پوره خلک د سره اوږه په اوږه ولاړ دی ستا د زوی په دغه کې تا ته وپتې پرون د 2 بجو پورې خلکو په خوازخیله کې احتجاج کړل نیم سوات چې دی هغه بند و مطالبه دې سره مطالبه مې دا ده که نه چې د ظلم تاسو ټولې دنیا ته پته ده بچي د هر چا شته بیا د هغه زخمونه تاسو لیدلي ټولې دنیا لیدلي ټولې معاشرې لیدلي چې ماشومان یې نشي لیدلی او زنانه لګیا دي بددعاګانې کوي د هغه درد او هغه فکر او بیا به دی په کم حالات تاسو ته په خپل احساسات به تاسو ته په خپل زه نشم بیانولی مطالبه مې دا ده چې دا څه د هغه سره شوي دي چې د دې لکه د دغه کسانو سره دا وشي د دغه کسانو سره خو دا خو وشي که نه کم سې کم چې دا خو وشي چې دا څه د هغه سره کړي دي په کم حالات یې اوبه یې نه دي ورکړي ورله هغه اوبه غوښتل دي اوبه نه دي ورکړي ورله نو زما خو هم بس دا ستاسو د ټولو بچیو د ټولو بچیو درد د بچي درد چې دی هغه که ستا دی او که زما دی او که د هر چا چې دی د ټولو یو شان دی که ستا بچی دی هغې ته به زه هم د خپل بچي په نظر ګورم که د بل دی هغه ته به هم زه د خپل بچي په ولې بچیان چې دي دا په دوی د خدای حکم نه پرز نو زما ستا سره د ظلم څه کار نو هغه ستاسو د ټولو بچیو یوازې زما نه د ټول قوم بچیو او زما سره ټول قوم ولاړ دی او بیا به راسره هم ولاړي بیا به راسره هم ولاړي ولې چې داسې نمونه خلک چې بیا بل چا ته ضرر او تکلیف نورو خلکو ته زما بچي خو قرباني ورکړه شهید شو خو نور خلک ډېر بچ شو د دې درندینه نور ډېر خلک بچ شو زه په دې خبره دغه یم چې د دې درندینه نور ډېر خلک بچ شو هغه خو الله پاک یې وزیرې جوړه کړه خو د ده نه نور خلک 300 ماشومان نن د دغه مدرسې والدینو ته حواله شو مدرسه سیل باقاعده د کلي خلک پسې راوته او د بل شان حالت جوړېدل خو پولیس چې دی هغوی خپل او زه خو تاسو خبره کوئ زه خو اوس رالم خو زموږ د افسرانو صاحبانو هم اوس وي چې اته 9 کسان پکې نور داسې زخمیان دي نو چې د نور چا لکه دا چې د هغه قرباني خو شو شهادت یې الله پاک ته قبول کړي او قبول شوی وي خو چې دا نور خلک دا 9 دي سبا به نور شي سبا به نور شي د خو به بل څه وکړي بوجو ته به چې غذاري به بیا مور پلار له